د هلمند امنیه قومندانۍ په هڅو د دې ولایت د 18 ولسوالیو امنیتي حوزو او 4 کنډکانو کې نظامي منصبینو ته د ښوونې او روزنې 3 ورځنی سیمینار پیل شو. د سیمینار کې د امیر المؤمنین حفظه الله حکمونه او فرمانونه هم تشریح او په اړه به یې پوهاوی ورکړل سي. د امنیه قومندانۍ ویاند ملا عزت الله حقاني وویل چې په یاد 3 ورځني سیمینار کې به امنیتي ځواکونو او اداري کارکوونکو ته د ښوونې او روزنې امریت مسؤلینو له لوري د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو او حکمونو په اړه تشریحات او مفصل معلومات وړاندې کړل سي. دا سیمینار چې د لسو امنیتي حوزو ترڅنګ د کنډکانو 18 ولسوالیو امنیه قومندانیو 1500 امنیتي مجاهدینو ته د امیر المؤمنین حفظه الله د حکمونو او فرمانونو په اړه مفصل معلومات او تشریحات ورته وړاندې کیږي چې ترڅنګ به یې د مسؤلینو یعنی د امراو پر اطاعت د ولسونو سره پر ښه چلند دغه رقم د عقیدې د سالمې جوړتیا په اړه باندې د استادانو له لوري ورته لارښوونې او لازم معلومات وړاندې کیږي. د یادونې وړ ده چې دوی ته به د دعوت او ارشاد مسؤلینو له لوري د عمراو پر اطاعت د ولسونو سره پر ښه چلند او د عقیدې د سالمې جوړتیا په مورد به بېلابېلې لارښوونې او معلومات ورکول سي.